زه څوک یم، پلار مې څوک و، بیا درته وایم زه کوچی یم، زه د غوجلې والا یم، زه د غواګانو والا یم، زه جنرال څه معنا لري؟ جنرال تیش ته وایي چی شده جنرال؟ په دومره تښتېدلو جنرالانو کې زه به دا د جنرال په نوم شرمېږم. زرې موټر ته چالان پاتې سول، ټانګونه ته چالان پاتې سول، ډیپوګانې ته. زه په خدای په دغه نوم شرمېږم. د چی شي جنرال؟ زه این جانب محمد موبین خان. واټ از بس خبره نوره ختمه. یک دانه تیلری داشته بود میانگورا و سیوا بیار انتقال بوده. دکتر عبدالله کلینرش باشه یک آنجا تای پنچر میشه ای گپا. آمد کرزه بیادر یک دانه مستری خانه جور کنه در لوای بابا جان که اونجا بیادر سیاست مدارا موتراشون خراب شد باز بیا جور کنه. یک خواهشم از امارات اسلامی. حالا وقت ببینی جنرال صاحب در لیسه مریم استادتون که بیادر فهمیدید جنرال دوستم در اونجا استاد است. آدم آزار آدم آزار آدم آزار آدم آزار چیغ زده رئیس موتر صدا میکنه. بی دیگه خیلی خنده. فهمیدید دیگه جنرال صاحب خواهش دوم مینیمیست که همین دختره اسماعیل خان توران اسماعیل خان چیکار؟ توران اسماعیل خان خود دیگه بیچاره و مو خود در دست داد دیگه. او حتی همون گریز هم کده نتانست مو خود در دست داد. اگر توران اسماعیل خان یک کار میکرد که همون ساعت که این طالبا گرفته بود درست در جایی که در موتر ششته بود و توبه میکرد در جایی اگر میگفت که عقاب زخمیم و میتوانیم کشته مگر محال بود لحظه کنی رامم تویی که جسم تو میترسد از تصور مرگ منم که زندگی دیگر است اعدامم. اگر اینی گپ میزد طالب باز بابام یک وظیفه میداد میده که هیچ در دیقانی را شروع کنم اونجا یکان کدوگک پیاز شفتالو یکان سیر بکاره بیادر اقتصاد وطن پیش بره. او خزم اول خود در دست داد دیگه. او بیادر دیقانی کنه یکان شفتل مفتل بکاره نه جواری بکاره بگوایت ببری بیادر درو کنی بگوایت ببری. فهمیدی جنرال صاحب چی گفتی؟ خواه بیخی خواه شرط دوم شرط دوم همیست که همی مکتب را آزاد کنه زمینه کاربار به مردم مساعد کنه یکم دموکراسی باشه یعنی آزادی بیان باشه کمکه اتزیات هم نه که باز یکی دیگر در روی سرک بالا شان سر یکی دیگر همی حقیقت آدم بگویه. درست است؟ حقیقت آدم بگویه. یکم آزادی بیان باشه حق به حقدار برسن. با خدا ما والا خوش میشم با خدا قسم میدم افغانستان بیایم هر کی نبیای ارامی باشه نه برای 3000 نفر سومی که افغانستان تو افغانستان ژاپن جور میکنی باز میایی دیگه. سوم خواستم ایستمی بیرق از دوما کنن خلاص دیگه ما از امارات خواست ندارم ولی خوب میگه افغانستان سوته مسلمان وای حقیقت میگم جنرال صاحب این حقیقت میگم برات. ما احمد مسعود نگفتی که چی کنیم؟ یک چیز شامت میتم جنرال صاحب اینی کارتم از خو اینی کارتم از اینک سایکو اینی را آدم میشناسی در این کارتم میفهمی چی نوشته است این آدم شناختی در این کارت من نوشته است محافظ خاص اینی آدم یعنی این کارت من نوشته است. ما که از آدم خیلی ششت برخواست کردیم در خانه در شیرپور خیلی با جنرال بسم الله خان ششتیم اینا بیادر شیرپور چی جور کرده بودن شیرپور اینا چی جور کرده بودن اینا ما همونجا بودم میرفتم بیادر شیرپور اینا چی جور کرده بودن ما درخواستیم اینا بیادر فهمیدی اینا بیادر خانهشون مکتب جور شوه خانهشون شفاخانه جور شوه وطن پس جور شوه انگورای شمالی را بیادر فهمیدی ما یکان انگور چینی برم ما خودم میگم که من رئیس دفتر شم یکان انگور چینی برم یکان شفتالو چینی بیادر در مارکت ببریم فهمیدی دادر با فهمیدی خوشه را دمی سر کراچی بند کنیم چیغ بزنیم خراب نکو بلیاز خدا دادر پا جنرال سربانی باشه خوب میشه نه ما دادر پا بان کلاکه تو میوه افغانستان بیادرش خنج تو سایکو خواهد تو صدا کنیم دادر با با پاکستان 50 روپا با پاکستانی 50 روپا این تو چیغ بزنیم هر سانی شو باشد مرد
وطن دی ته چې په پاکستان وکیل مشته کولای دی ستړی ماشه کاټ اصل چې که بچی او در کې بول السلام علیکم عبد ماما وعلیکم سلام خورټه څنګه څنګه شې برابرې شکر د الحمدلله وای وروره کمره دې خلاصه که مازه دا وکړه خورای میز وکړه انګیري نه ته خوره خوارۍ دې کړي دي وروره خوارۍ دې کړي دي والا چې خوارای موږ وکړه تیار انګورونو ته اوس ناسې د خلکو تشکره کوي خوارای خو موږ وکړه وزیران اوس ته تیار انګورونو ته ناسې انګوران خوره سمجې کې والا ډېر لري ما اوس په غا کې ما خدای انګوران د خلکو ته ما کړه کوه د نن سبا غریبي وګوره تنګیران خلکو ته د خبره نه ده سمجې کې زلره یې ما زه ډېر لره ځای کوي ما ډېر لره ځای کوي ما اوس گردیز کردن گردیز کردن شناخت ما ډیره وکنه مهرباني غي ما ده بل سړی خبرې درخې یو څه لایف ته راسه یا په خپل خبرې کوي بل سړی درخې یا تی هغه په غوږ کې درغږیږي موږ یې ماورو چې دا ورته وایه سړی مسخرې مه کوي جنرال صاحب خو د مسخرو سړی نه ده چې تاسې راځئ هر یو وروره جان خپل هغه کوئ پوزیشن پخوئ پوزیشن یې مه کوئ دا بل څوک د مهرباني وکړه تاج ولي د څه ده مهرباني ولی مهرباني سلامونه جنرال صاحب مهرباني وعلیکم سلام ستړی مه شه څنګه حال دی ښې جوړې شکر د الحمدلله څوک یې مهرباني وکړه ما کمره دې خلاصه که کمره خلاصوم زه بله ورځ هم راغلی وم که نه ښې چېرته جوړې راغلی وې ځایو ته ما خیلی فارم ته راغلی وې ستړی مه شې ښې خیرات ده مهرباني وکړه خیر خیریت دی ما بله ورځ راغلی وم ویډیو خو یوټیوب ته خلکو ښې جوړ ده هغه کرکټ هم بارکي چې مې دله راکړې وه ښه به خوشحاله یې فاري ته ختلی ښی نه زه خو هسې پاریو کې یم خو بس خلکو به ښه پاریو ته کړو دی وایي چې الله دې ښه درسره وکړي په پاریو کې دې وګرځولم سعودي عرب نه خبرې کوې او جی څه غورې د سعودي عرب کې څه کار کوې سعودي عرب کې کمپنۍ کې هم دا انګور دې ډېر مزېدار را پیدا کړلی دا پاکستان در نه اوس نه اخلي که نه که نه څنګه پاکستان یې نه اخلي ولې مخکې به په پاکستان خرڅاو والا که پاکستان یې وانه مخلي که نه غواګانو ته یې ورکوو ګوره خبرې ته غواږ شه کاکاجي پاکستان کې دغه انګور په 1500 روپۍ د کیلو نو هغه یې تاسو د خوراک نه ډېر بره دي دلته 100 روپۍ کیلو د پاکستاني 1500 روپۍ ته جوړېږي نو تاسو د خوراک نه دي دا ښه تاسو شپیشتې خورئ شلغم خورئ کدوان خورئ دا شیونه خورئ دا تاسو د خوراک نه دي دا مونږ اروپا امریکا دوبۍ دغه ځایو ته کیله جنرال صاحب کیله دې ویره سو امونه کیله خورئ کیله خورئ کیله خورو امونه خورو ټماټر خورو ډاکټر چې پکې راغله بس هغه شیونه خورئ ټیپر خورئ دا انګور دې ځان ته ایښی دا خو خوره که نه جرنال صاحب خورم نو یو کاټان مې وخوړه بل مې راسپړلی ده بریتونه خو دستانه چیسته لاس پې وایه برېتې تا خو هلته خولې ورته اوبه وکړلې سترګۍ جنرال ولا دلته سعودي کې زمره انګور ملاویږي ښه زمره دانه دلته سعودي عرب کې 600 دا کارت 100 دا تنخواه مې تقریبا ودرېږه شاهین وروره هغه دومره چې دي هغه لوچي دي هغه انګور نه دي ما سره غږېږه ولا چې داسې انګور دي جنرال صاحب چې
چې درته یې وښیم که نه دې ځای نه به خوله کې اوبه راشي دغه خو نیم څښا دی او نیم دا خو نیم څښا دی او نیم سم دي څښا په دې کې نشته د خپلې خولې ته دې کتلي دي نیم غاښونه دې شته او نیم دې نشته دا انګور دي انګور هلته وګوره ګوره نیم پکې تور دی جوړه شوې ده کړکۍ خوله بنده که خوله بنده که والا خان د مه ډېر بد ښکاري کاکا جانه نه داسې کمرې نه دې خواته شه دا مې مونږ په انګورو خاندي ګوره نیم پکې تور دی او نیم سپین دی دا به نه موږ اخیستله نو تاسو خپل غاښونو ته دې ګوره نیم شته نیم نشته ته راځې د مونږ په انګورو خاندې دې کې نیم دا څو قسمه دې کې کومه ده کوم ځای پکې خراب دی جنرال صاحب ستا لاوې ته سړی راشي ته بې عزتي کوې پوه شوې موږ درته احترام لرو ته غاښونه یادوې نو په دغه بې عزتۍ کې د تا عزت ده ته څنګه وایي پاکستان انګور نه درنه اخلي او دا ده او هغه ده په لاس روپۍ چې دلته یې هلته 500 تې جوړېږي دا خو در سره ګپ لګو که نه جنرال صاحب ما هم د سره لګولی سامه صحیح خوله دې ده ولا هغه ډېره بې عزتي دې راته وکړه د غاښونو نه په دغه بې عزتۍ کې د تا عزت د خدای بنده ته راش د موږ د افغانستان په میوو باندې خاندې سړی مه شي وروره بیا په پاریو کې ګرځي بیا پاریو کې ګرځي و د رستان یې مشهوره کړم بیا په پاریو کې ګرځي و د رستان یې مشهوره کړم وروره ستړی مه شې دا مایک د چا خلاص ده ستړی مه شې موټر کې چې ناست دی کاکا جان ستړی مه شې دا مایک د چا خلاص ده ستړی مه شې موټر کې چې ناست دی کاکا جان ستړی مه شې دا مایک د چا خلاص ده ستړی مه شې یو دراز غوبال ده بیرته د ما غږ راځي بیا دې راجګوم خدای دې بیخ شین که ته دې موږ په انګور ښایي جنرال صاحب پاکستان د انګور نه اخلي نه دي اخلي خپله یې خورو غواګانو ته ورکوم چې شیدې زیاتې وکړي خدای دې بیخ شین که والله زه دلته خصاصي موټرو لاندې سیم په تاسو مالا کله ورېږي بلاګۍ در په سر کې په تاسو خدای خوړلی نه ده دا جنت او دوزخ ځکه جوړ سوي دي ښه جنت ته به هغه خلک ځي د جنت لیاقت لري په موږ خدای خوړلی ده دا خبرې مه کوه سوړه خوله دې نیولې د خپل غاښو ته د فکر نه ده لکه د تشناب سنګکاري د کناراب سنګکاري لرې لرې زیړ زیړ ته راځې د موږ په انګورو خاندې بلا دې په دا مردار لا حول ولا قوة الا بالله د مونږ په شلغمو به نه خاندې انګور خو ډېره لرې خبره ده که نه دا شی نه ده سره د پاریو غم پوه شي نور غم یې نه و د تا سر واري دومره بې عزته کوم سوال لرم دا د دلته یو ملحد ده دغه بلاک کړمه لاړې پر پدر د نالت څه بلاک شولې ده شکل ته دې ګوره ښه وا مرستیال صاحب ته ماټ راوستلې ته اوس ولا که څوک جګولی یم سې یاره څه عجیبه شی ته ولا خلک راجیګ که مرستیال صاحب مې لږ څه ویده سوی ده هسې مثلا مرستیالان داسې ورځ خامخا به وي د پښتون مهرباني وکړه پښتون راختلی دی جنرال صاحب وینې حاجي شاهین ته د اکاونټ چک نه زه نه یم میډیټر جنرال صاحب یا وګوره نه یم اوسه پورې بیا ګوره بیا دلته ما ته خپل علامه راکوي نه یم اوسه پورې نه لږ وخت صبر ته وکړه نیټ به کار سم نه کوي بیا راځي
आवाज ور سره ډبل سي نه کېږي والا شی نه کېږي. او ته خو مې فالو کړی فالو دې نه کم نه کېږي که نه؟ ای دروغجنه بغیر فالو هم کېږي. فالو بیا که که نه تو والا خو دې غټه تنه باندې زه تا ته سوال کوم چې فالو مې کولا که بلې اوسه پورې په دا تاریخ کې هم چاته هېري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جنرال صاحب جوړې بخیر یې؟ شکر ده الحمدلله مهرباني وکړه. مننه. واتساپ کې میسج درکړی کار مې و د سره. زه انشاءالله اوس دې بلاک کوم واتساپ کې بیخي بیا چرته څه ته هم مرستیال صاحب داسې خلک راجګوي واتساپ کې میسج. زه کله واتساپ لرم دلته هم بلاک کا واتساپ کې به زه بلاک کوم بس خبره ختمه. تو خدای جنرال صاحب نور په نازه مخوره قسم دلته ما خلو د غره کوم کوکې مړ دې کړم. موبایل سر چپا کېده د هیڅ مشکل نشته. مرستیال صاحب السلام علیکم جنرال صاحب. وعلیکم السلام. خیرت شه جنرال صاحب. دوبۍ نه خبرې کومه 2 سواله مې درنه جواب راکې. یو خو اول خو دا سوال نه کوم چې پېښور کې یو جنکی در د انګورو باره کې هر وخت تاسو را کتاب باره کې ویډیو جوړي. یو دې سوال جواب راکړه. او دوم سوال دا درنه کوم چې د کابل او د کندهار لوی لارې چې دی په دې باندې چې دا د رفتار حد ولې نه مقرره وي. نن هم چې د په غزني کې کسان اکسیډنټ کړه او شهیدان شوي. هغه نجلۍ چې دا ویډیوګانې کې هغه د څه کېږي سره مې څه کوو بس خاص یو خبره ته کوم زه افغانه یم. هغه څوک د تا خپل معلومات دا څنګه دا سوال ما نه کوي نو تا باندې خدا تا نو ځکه سوال کوي چې ګوره هغه چې د خبرې کې خو مطلب بل د کابل په لار باندې ته مې د لوی سړک باندې دا هغه جو د حد رفتار ول نه مقرره وي. خدا مقرره کړي به د اکسیډنټونو شهیدان باندې کې د لیدې څه کېږي د رفتار پرېږه د هغه ترافیکو رئیس نه پوښتنه وکړه. ما ته افغانیان یو کې تا خپل موږ خپل نو څه راپېلې ته کومه نجلۍ ښې نو زه خو پوه نه شولم. دا داسې خلک دي ښه جنرال صاحب دا داسې خلک دي ښه اوس لایف ته راوخې زیاتي په دې نه پوهېږي چې زه څه ووایم خو راځه یو څه ووایه زیاتي ما ته 2 خبرې وکړي. وا سړی خدای ته وګورې واړه خو هم نه یې لایف پسې راوخې زه خیر. وعلیکم السلام. مشه مهرباني وکړه وروره که یو ځان شپږ کسان نه راجګوه. جنرال صاحب جوړې خیرت ته؟ شکر ده الحمدلله مهرباني وکړه. قرارې دې شکر ده خیر خیریت ده. دغه انګور ډېر خوند خورې ډېر به خواږه سوي دي که نه د دې میزان یې خوالي. چېرته یې کوم ملک یې څرنګه کوم ملک یې میاخېله ډېر شور ده در سره. میاخېله ډېر شور ده در سره. ما سره شور ده اوس قرار شو. ته بوی وای اړه کې ولاړې وورو خاطه کا. سلامونه جنرال صاحب جوړ په خیر. دا مشه ورونه مهرباني خیرات وکړئ. الحمدلله ته څنګه یې شه په خیر. ډېر مننه کوم جنرال صاحب چې لایف خیال صاحب دغه هغه کې زموږ افغانستان ښه مهرباني وکړه.
نو ډېر خوشحاله شوم جنرال صاحب چې ستا سره مې خبرې وسولې. ستا ډېر غټ مینهوال یم، ډېر ښه خبرې کوئ، ښه لایفونه کوئ. سر وخت مو لایف تعقیبوم، زه هم په کندهار کې اوسېږم. د کندهار انګور پته مې اوس هم ستا جنرال صاحب اوس د انار وخت دی، انار رسېدلي دي. ښه انار په څو دي من په څو دي ابراهیم مایک دې بند کړه. دلته اوس تقریبا من 200 افغانۍ ښه انګور پیدا کېږي. 200 افغانۍ ښه انګور پیدا کېږي. هغه ښه یم. انار ښه دي. هغه ارزان ښه انار چې تر د 100 تر 1.5 افغانۍ پورې ښه انار پیدا کېږي. انار ښه دي، ارزانه دي. موږ چې قیمت شي راغلي چې قیمتونه یې جګ کي، دا وایي انار ښه دي، ارزانه دي. دغه ده. خپل باغ دې نسته کنې پاته به دې لګېدلی. دا بل ته جنرال صاحب وعلیکم السلام. څنګه یې ښې جوړې؟ شکر الحمدلله. مهرباني وکړه. څه حالات دي وطن دار څه غوړې دي ښې؟ مهرباني ورور. یارم رښتیا یوه خبر درته وطن کې کومه خیر په دې وکړه، لایف د کې تاسو در ته پوښ کم. وایه شاینه مایک دې اول خو دې مایک بندول دی، څوک راخېځه یې ورې ګوره. دا جنرال صاحب ورار یې ورخېځي. زه ما راخېځولي وو، خو مرستیاله ته ورته بیداره اوسېږه. زه ما تڼۍ ګوته ورته ایښې. بصرت علي مهرباني کسان خو دا خو که نوي کسان را چې دلته ریکسټونه اچولي دي، هر یو څه راځي چې بصرت څنګه علي. ښې جوړې خیرات علي اورې سرخولۍ لاړه کوس جنرال صاحب کوس خود به کوزیږي. ملګرو ما ته لیکن مه کوئ، زه میډیټر نه یم پکې، زما نسي میډیټر کولی. ودرې بیا هم یو وروستی کوشش در باندې کوم که اوس میډیټر والله هغه به دې لیست به دې پوره جنرال صاحب نه ده پوره، یوازې همدا د دغه دوه بټنې د مخکې کار کوو، زه هم کار پرېښوده. دا یې مې میډیټر که نه پوهېږم. ما پورته که چېرته ملګرو دا شیشه در سره وټکئ، دا شیشه در سره وټکئ او دغه لایف شیر کړئ. 300 نفر اوسه پورې شیر کړی و سړی 2,500 کسان ناست دي، 300 نفرو شیر کړی ده. لایف شیر کړئ چې خوند ترې واخلو. و شیر کړئ، لایف شیر کړئ. که کومه خزنده په لاس راغی ښه بالا بر میخوایم منطقي گپ بزنم به ووایي ماشاءالله شکر دی منطقي سړی خو پیدا شو. سمې مهرباني د جنرال موبین سره علمدانی حاله جنرال موبین سره لایف حاله اینی طلاق دی بر السلام علیکم جنرال صاحب. وعلیکم ستړی مشه، خدای په امان. بېګا مې خوب کې ولیدلې. ښه ما هم جنرال صاحب ډېر مهم رای حل لرم. ودرېږه چې دغه سړی راجګ کړم، دا ډېر مهم رای حل لري. ماجک مانداره باش. السلام علیکم جنرال صاحب، جوړ په خیر یم؟ شکر دی الحمدلله. مهرباني وکړه رای حل دې زر زر وایه. و بس رای حل نو داسې دی جنرال صاحب چې تاسو باید کتابچې ولرئ چې ولیکئ بالا. زه به تاسو ته یو ډېر مهم رای حل ووایم. رای حل چې دی د ټول افغانستان والله چېر ځای چې لیکي نو ستا وس خوښه ده. نو رای حل داسې دی چې جنرال صاحب زموږ هېواد چې دی ډېر یو لوی هېواد دی، نو موږ ډېر میوه‌جات ښایسته بالا، نو یوازې چې دی د بزنس د طریقې زموږ سره زده نه دی.
دا بزنس چې دی هر څوک خپل په وار باندې هر څوک خپل په هغه باندې یو دغه قیمت اخلي نه یو قیمت ورکوي ولا یو په لاس یو په شی دی و بس دغه شی راځي زما سره شته دي کنه زه پوهېږم چې سره کوم باید به دغه انګور زر ته وایي ښه زر دغه حساب دی جنرال صاحب چې موږ باید خپل دغه هېواد د قیمت د دولت خپل د امارات اسلامي خپل د قیمت ولیکي او هغه ته ورکړي هغه حساب چې د دې قانونو څخه اخلي په هغه چې دومره چې د قانونو باندې ظلم ونسي نو بلا خرڅ کې بیرته چې بیرته خرڅ کې چې قیمت یې دغه معلوم سي چې د اسناد چې په کندهار کې شیل افغاني په کیلو کې دي نو په دغه کې په مزار شریف کې بیا نو 1500 دي نه یو قیمت نو په ټول افغانستان کې چې انګور ورسوي نه نو د 200 300 خروارو په ټول افغانستان کې ورسوي په هر باندې سمپاغون د دوه کسه تجاران په افغانستان کې پیدا سي باور خدای کو دا یو د انګور په 3000 افغانۍ ولا که بیا واخلي یاره حتی سو یاره کسب د بسار خدا څه ویلي رایحال درته ویلو خو حرکاته دې که نه سبا به په انګورو تالان ساتوم له لاسه ووته مرستیال صاحب دا ولې بالا خدا ته پردې وکړي یو لیکلي زهر د شته باید دوی له باغه مې پټ کړي دي تا دې زهر شي سیال خوره السلام علیکم جنرال صاحب وعلیکم زهر د شنوش جان داس د باغ خو نه دي دا درای حلوال د چټي نه پرېږو په خدای تر 2 میلیونه پورې د لایک رسېدل والا هغه ده رایحال والا هغه مرستیال صاحب کاته کار داسې ناروا کوي مونږ په دغه باره کې لایف کړو چې خدای پاک یو څوک په لاس راکړي هغه هم لاړ جنرال صاحب هغه ولسوال صاحب د سخت په فاریو کې وګرځاو قسم ده ودره پیدا جانه یو دقیقه جنرال صاحب نوې کیسه درته واکمه کولی نه قسم ده که خالی می خبر هغه په دوبۍ کې دکان لري د سبزي ساته پښتنې تر کولې چې ټماټر په څو دي بانجان په څو دي بینډۍ په څو دي په قران لګولې دغه شی د سریټونه د پښتنه تر کوله په دوبۍ کې ده بیا څه وایي ما ته په انټرنیټ کې هر شی راځي پاریو ته جګ شو غم مکه کومه دوبۍ کې ده د سبزي دکان لري ښه دغه باندې هم بله ورځ چا ویډیو راته رالیږلې وای دا پسې شیر که ما ناز دا کار نه کوم پوه شوې ما ته یې راولېږه ته خو یې نه کوې ما ته یې راولېږه والا ما ته خو زه معلومات لرم جنرال صاحب انګور لکه چې میزان والي دي ښه خواږه دي الله میزان نه عقرب هم ټسولي دي پوه شوې او ولا دوا دې ستارو دې دا وګوره اوښکې دي اوښکې جنرال صاحب ته نه وایي زه په غم کې دې شریکم جنرال صاحب داسې نه ورته وایي زه په غم کې دې شریک یم پوه شې ورته وایي ورته په غم کې دې شریک یم ملګرو دا لایک ورته وی لایف سره شیر کړئ ملګرو السلام علیکم افغانستان ته علام راوله افغانستان کې ګور دې نو سیزان درته وکایم د توت بیل سیزان دي انګورو بیل دي مانو بیل دي انارو بیل دي الوچو بیل زردالانو بیل یو سیزان ته ځان را رسوي دلها الله یو سلام مسه السلام علیکم جنرال صاحب وعلیکم سلام ولی دی قراری طبیعت کے خدم باورم جنرال صاحب باورم دیگو مجھے ټور سولې
مودریټور وس بالکل وس مجراتور زم وس خالی شمار زم ویغلو نه بلاک نه کې خراب تا بیغ شین کې نه بلاکوم نه خالی زدان ته ګوره دغه څوک دی ستړی مشه ورو. السلام علیکم جنرال محترمه. وعلیکم السلام. غدا کنه تو په فرانسې کې شي دا زه خو په ګران افغان ستړی مسی څنګه قربان ته خیر دی الحمدلله شکر کراري د طبيعت د خدای چیرته بيخي ورک لومړی الله د خوشاله السلام علیکم حاجی شاهین افغان. وعلیکم السلام. جنرال صاحب محترم جنرال صاحب چشمې دی ولې ورته کاته کړې سړی د شناخته غوندې راته نه دا خو به هغه نه وي چې هر وخت ځان باندې شامپو وهي. هماغه د جنرال صاحب ملګری شیشه ورته کوي زم راپورته کوم شیشه ته درز ورکوم لایف شیر کې هغه جان احمد زیرا وغلی پکې خیرات د قراری ده. جنرال صاحب محترمه زه زما مېرمنه چې دی زه غواړم چې فرانسې هغه افغانستان ته راشم او زما مېرمنه چې دی فرانسوي ده الحمدلله مسلمانه کړې مې ده ډېر ښه. زه وایم چې اوس وایم راشو داسې نه چې مشکل موږ ته خو به نه جوړېږي هلته مشکل خو نه جوړېږي خو زه څومره فکر کوم د تا مېرمنه لږ مسلمانه سوې ده او لږ څه دغه سوی ده چې دا د جوړ ټول نه لږ نه زه وایم زما مېرمنه چې کوم حجاب کوي شاید افغانستان کې به خلک نه کوي. زنده باد. نو څه وخت راځې؟ زما اول به درته ووایم زما مېرمنه باندې الحمدلله چې کم دلته حجاب کوي په فرانسه کې چې ښه مسلمانان دلته نه کوي صرف دسکشونه نه اچوي باقي صرف دا سترګې ښکاري نور نه ښکاري په فرانسه کې نور زیاتره افغانان ما پیژني جنرال صاحب محترم. څه وخت راځې؟ نور زه به انشاءالله 2025 په دې اخرو کې به راځم انشاءالله. او بله ښځه کې که نه؟ بله ښځه دغه مې زوی دی جنرال صاحب. بله ښځه کې که نه؟ بله ښځه والله بله ښځه دومره اراده نشته والله جنرال صاحب. ما ته یو دانه پیدا کړه فرانسوي ما ته پیدا کړه. جنرال صاحب محترم ته په فرانسوي باندې څه شی کې دا یو مونږ چې پیدا کړی د پوه شو یو جهاد هم کړی دی الحمدلله. ته پې څه شی کې خو سړی دا جهاد په جنرال صاحب نه لورېږي ولا جنرال صاحب محترم په تاسو جنرال صاحب زه تاته د لاره ښیم چې کوم اروپایان په افغانستان ته راځي په افغانستان نه دي لورېږي زه د نیکولا سرکوزي زوم سمه د چا د نیکولا سرکوزي زوم سمه نه دي لورېږي. نیکولا سرکوزي څوک دی؟ ولادي ګلداد خیل رئیس جمهور ولادي فرانسې ولسمشر 2008 کې چې ولسمشر د فرانسې 2008 کې جنرال صاحب 2019 هغه کې 19 کې د کور راوته ما تارچوکا نیکولا سرکوزی ډایرکټ در ترازی د موبین خسر دا جنرال صاحب دیکھا دا جنرال صاحب مبین دی ګوري پښتو دی ورزده کړی دا الحمدلله دا یو کلام دی جنرال صاحب دا یو کلام دی الحمدلله خبر ورسره ستړی مشه دراګ ستړی مشه نیم افغانای نیم فرانسوي
How are you? نه په هر یو یو باندې جنرال صاحب کاکا سوی په فرانسوي کې اوریو ته څه وایي؟ بونجور راشه افغانستان ته راشه. How are you? نور هغه نور شیونه بس ته ورته ووایه د ما له خوا سلام ورته ووایه بس خلاص. دا اجرحمانه د هغه د خلاص که کامره د خلاصه که ټول دلته پټو کامرو راغلي. یو منټ وخت راکړه کامره ته خلاصوم. یو منټ زیات نه. اوس ولاله کاره راوتلم چا مسیج وکړی جنرال صاحب لایف راغلی هغه بس ما هم ځان راورسوم. یو ساعت کېږي زه لایف راغلی یم او تا ته انتظار یم مشوره در سره کوم. ته جیک یو څو دانې د صاحب بس خالي ته اوس ورته ګوره جنرال صاحب لایف بیا خرابېږي. عز رحمانه د انګور څه نخره کوې دا وګوره. نو جنرال صاحب د امارت دشمنان همغسې فروش نج وایي دا خېټه ور خلک دې په افغانستان انګور خوړل لکه الوچا غوندې. یاره یو خو ته مه غږېږه حاجي شاهینه بلا دې ووایه غټ سړی سټ دې ورته مات سه. الله ملګرو دا شیشه وټکوئ زه به خلک درته راپورته کوم ټول به ګپ ولګوو یو به زه اوس راپورته کوم. ودرېږه څنګه ولسوال چیرې ولسوال چیرته ده ولسواله چیرته هغه ما ته جنرال صاحب مسیج کړی و. هغه ولسوالي سکوت سواله سبزي دکان واخیست. نه پوسته استه ده پوسته له ګورور ډزوم. درغوی دا جنگلی منگلی خاورې نه خلاصوي درغوی ډزوو غیر ډزو نور کوم بل کار نشته. هغه خو د لونګین دی ولسوال ده. زه دوی د ولسوالۍ یم. ته لاړې بیا دې په دې لونګین باندې لا حول ولا دا لونګین دې د تا سر وخوري. شیخه اورم جنرال صاحب زیارت شاه ستړی مه سې غږ دې وباسه. زیارت شاه غږ باسه. بل اوس شیشې لږ درې لږ ته ورسوه. کینګه ستړی مه سې. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. ولیم کاته دا کسان شیخه چې جګې بیرته مه کته کو پرېږده هغه نیم صورت سلامونه درته وایم صرف سلامونه لره وختم ډېر زیات هم خوښې اورې دړه سره مې واخله بس یو دړی انګور دا راغله وروره مکه کم از کم یو چارک خو چې راولېږي. چارک ډېر دي که دړی 15 کیلو زه درلېږم ته وروره چارک غواړم. ډېره مهرباني ډېر زیات هم وخت او ډېر زیات احترام درته لرو اورې. الله دې عزتمن لره. امین سره ستاسو ټولو ته زما د سړه سلامونه. وعلیکم السلام ورحمت الله. څه ویل پیشنهاد دا د بیا مې درته راپورته که زیارت شاه غږ اوري داسې دا غږ نه باسي. شیخه دې غنټ کمزور ده ولس کونیکټ سي لږ پرېږده مایک اوس لږ کونیکټ سي. جنرال صاحب ته ورته انګور خورم زه به ورته پسته خورم وایم بادام ته کشمش دا څه وټال نه ده وروسته بیا بیا خریاره د کار شي چې ورور سړي سره یوارې لاندې وځې مونږ انګورو ته بازار پیدا کړو لرې که شاته که تا دې سر ته ګوره پستو خوړلو ته ګوره ټوله ورځ ګني خورې راغلی والا دا خبره خو ده شین چای به ورته وچکم جنرال صاحب. خو جنرال صاحب دا خلک غږ نه باسي د دې بل شي لپاره راځي. اوس څوک راځي کا که نه یاره جنرال صاحب
ملګری غږ باسي شار یو راختلی یو باندې ډاکټره مهرباني وکړه ډاکټره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنرال صاحب موبین او ټولو دوستانو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم او د احتراماتو ترڅنګ وخت هم نه نیسم. فقط دوه پوښتنې دي جنرال صاحب او د تا په وسیله زه غواړم چې د دې لپاره یو معقول جواب پیدا کړم. یو دغه د ټیک ټاک له طریق نه چې دغه څوک کوینز ترلاسه کوي د اسلام فقه په دې کې څه شی وایي، ځکه بعضې معلوماتو ته ما سر ورښکاره کړ، د هغې کې مې ولیدل چې د ټیک ټاک کوین په سود کې حسابیږي. نو که چېرته دا سودي د دې ترلاسه کول یا چاته لیږل دا څه رقم خبره ده؟ که تاسو یو مولوي په دې ارتباط یا کوم مفتي نه مشوره واخلئ او بیا د خپل اکاونټ نه ټول افغانان خبر کړئ، ځکه چې تاسو ډیری خلک ویني، ډیر فالوور لرئ. او یو بله موضوع ده، نه غواړم چې تا خفه کړم ځکه شخصي ډیر احترام درته لرم. کلیوال مې د اسلام له نظره د دروغو څه حکم ده؟ که چېرته واقعا یعنې دروغ د اسلام له نظره یو ګناه وي، نو جنرال صاحب زه خو تا شخصي پیژنم او په دې رانه خفه هم نسې، ته بیا ولې ځان ته د جنرال لقب غوره کړی ده؟ ځکه زه خو تا پیژنم چې تا کوم حربي پانتون یا دغسې شی نه دی ویلي او دا یو افتخاري لقب تا ته درکړل شوی ده. نو دا یو دوه پوښتنې دي او د ټیک ټاک د کوینزو ته ما پیژنې ډاکټر صاحب محترم؟ زه ډاکټر نه یم جنرال صاحب، زه تقریبا ما او تا به د یو کلیو سره د ما په خیال ته په کامو داخل یې، زه په کامو ساخیل یم او همدومره سره پیژنم. ودرېږه، مخکې ما زه درنه پوښتنه کوم، ته ما پیژنې؟ خو مې ویلې چې همدومره دې پیژنم لکه دا څومره چې تشریح مې درکړه. لکه ما او تا د یوه کلي و تا زه ښه پیژنم، جنرالي لقب چا درکه، نو د ما د پلار نوم څه شی ده ګرانه؟ زه جنرال صاحب کاش چې دومره مې پیژندلی چې تا د پلار او د نیکه معلومات راته وایي، ولې په دې باندې پوهېږم چې ته د ما غوندې یو عادي افغان وې، د تا دغه د میډیا چې کومه مبارزه وه د دغه مقبولیت پر اساس باندې خلکو تاسو ته خبرې ته غاږ شه. عادي افغان خو وسم یم، غواګانې پیایم، ګوجر یم، کوچه یم، نو ته وروره تا یې زه تا پیژنم. نو یو سړی چې څوک پیژني د هغه د پلار نوم یې زده وي، د مور نوم یې زده وي، کلی ورمعلوم وي، خاندان یې ورمعلوم وي، د الله په ذات قسم که زه ګداخیل یم، زه احمدزی یم، کوچه یم. ودرېږه، اول خو ته دغلته منافقت کوې، دروغ وایې، بیا ما ته وایې دروغ د اسلام نه نظره. ما کله ویلی دي، ما حربي پانځای خو څه کوې، دوستم د حربي پانځای ویلی وو، جنرال مالک د حربي پانځای ویلی وو، عطانور د ویلی وو، دا خیله خندي ده وروره، هر سړی پکې جنرال ده. ما خپله درته وویلې چې زه کله کابل ته لاړم، د کابل په منډۍ کې دا میډالونه خرڅېده، ما د ستر جنرالۍ لقب په 2013 کال کې د کابل په منډۍ کې اخیستی په 500 افغانۍ باندې. دا ما اخیستی ده، دا افتخاري. خبرې ته غوږ شه، فتوا هم غواړې په خپله لګیا، دروغ هم وایې. ما درته قسم وکړ د الله په وحدانیت که زه ګداخیل یم، ته ما پیژنې، د پلار نوم مې نه ده زده، کلی مې نه ده درته معلوم، چې 10 دفعې په ویډیوګانو کې ما ویلي چې دغه مې نوم ده، دا مې د پلار نوم ده، دا مې د نیکه نوم ده، د فلانکي کلي یم، د دغومره دې پیژنې چې په میډیا کې راغلی جنرال سلی، ته باندې خو ولا د ما غواګان هم پوهېږي چې میډیا ته راغی جنرال سو. دا اوس معلومات خبرې په اساس باندې ګورم جنرال صاحب، زه د تا دغه شخصیت ته خدای څه دومره احترام لرم، د تا دغه یو کته ثبت کې چې احترام لرې، لوده سړی بیا عقله راغلی
معلومات نه لري. زه دا په کم حالت کې زه تا سره ناست یم، د ما د پګړۍ ته وګوره، څادر ته، د ګریوان ته، روزانه مې بیلچه په لاس کې، کله جوار ریبم، کله رشقه ریبم، کله غوجل پاکوم، کله غواګانو ته واښه اچوم، کله مې مستې په اوږی بازار کې خرڅوم، کله وروره. او ته چې جنرال د افغانستان جنرالان دی وروره حربي پانځه شپږ سوه اتیا دانې وو، دغه نه چا پوښتنه نه کوله. هغه ته چا ونه ویل سته دروغ وایه. په دا ټول افغانستان کې دا یو یکتاز ستر جنرال دی، دا په ده باندې دیم. بیا د ما د کلي ده، د ما د کلي ده، په یوه کلي کې اوسېدلي یو. زه ګداخیل یم، دا محمد خیل ده. دا اوس دغسې منافق خلک د خدای لپاره د ما مخ لوڅ ده. زه ټوله ورځ ګرځم په کابل کې، په لوګر کې، په قندار کې، په مزار کې، په بدخشان کې. زه چانه پټ نه یم، ټوله دنیا مې پیژني چې زه څوک یم، پلار مې څوک و. بیا درته وایم زه کوچی یم، زه د غوجلې والا یم، زه د غواګانو والا یم. زه جنرال څه معنا لري؟ جنرال تیش ته وایي. چیشه ده جنرال؟ په دومره تښتېدلو جنرالانو کې زه به دا د جنرال په نوم شرمېږم. زرې موټر ته چالان پاتې سول، ټانګونه ته چالان پاتې سول، ډیپوګانې ته. زه په خدای په دغه نوم شرمېږم. د چیشي جنرال؟ زه این جانب محمد موبین خان. واټ از بس خبره نوره ختمه. چې دای تا د زړه بړاس وځي، ستمې کلیوالې بس دا تف دې کینی. دی خو بنیاد دی وزه ګداخیلې، د ما خو سر ګداخیل ده، زه ګداخیل نه یم. تا ته به هغه معلومات درکړي وي، هغه مفعول سمیع سادات و سمیع یوسفزي ازان چې خبریال بوري ډبل جاسوس. ګداخیل نه یم زړګی. ګداخیل یو محترم قوم ده، یو معزز قوم ده. او زه خپل احمدزی یم، کوچی یم، عمرخیل یم، پوه سولې. او زه په دې خیل میل کې نه یم، زه افغان یم بس خلاص. بل لیکلي خو سر د ترخیل ده، ورکې که دا یې ترخیل نور وایه. جنرال صاحب دغو ته جواب خبره دې دې کوه وطن کې سال ده. نه قسم په خدای د ما دا وجود داسې هغه څه زه ښه دی او کلیوال مې په ښه د ټیک ټاک پیس کوینز. زه وروره ګوله زه نه مفتي یم. جنرال صاحب دغه جواب ما خو ورکولی شو. نه عالم د دین یم. ته جیکس وروره په ټیک ټاک کې فحشا بنده که، بېغیرتي بنده که، دغه دا ګیمونه بند که، دا کوینز ده او دا ټیش ده او دا پیش ده. زه صرف د خپل غږ اوچتولو دپاره دلته راځم. نه مې تر اوسه چاته یې زمری وویله، نه مې چاته یې ګیدړ وویله، نه مې چاته یې چرګ وویله، نه مې چاته یې کېنه، نه مې چاته دمله. دغلته راځم خپل څه مې څه زده هغه در سره یادوم. ته څه فکر کوې چې زه به د ټیک ټاک او د دې شیونو پیسو ته ناست یم؟ زه الحمدلله یو مړۍ ډوډۍ ځان ته هم پیدا کولی سم، یو مړۍ ډوډۍ یو 5 کسانو نورو ته هم پیدا کولی سم. دومره استعداد، دومره جرأت، دومره هغه راکړی ده. نه په خاوره شرمېږم چې کښېنم، نه په چمن کې شرمېږم، نه په قالینه. وروره هر رقم ژوند. زه هغه څوک یم چې زه غربت وای ښه شی نه ده، خو ما دا څپې تېرې کړي دي. زه غربت نه هم نه ډارېږم. زه په وچه ډوډۍ د ما بچي ما سره ګزاره کوي، په تریخ چای او په پیاز او په ډوډۍ د ما بچي ما سره ګزاره کوي. ما بچي داسې عادت کړي دي. اوس د سهار پراټه نه وي مکتب ته لاړ نه شي. د ما داسې بچي نه دي چې وروره حلوا او شیدو چای او دا نه وي، هغه ووایي چې زه ډوډۍ نه خورم. قسم په خدای د ما کور ته لاړ شه بچیو ته مې وچه ډوډۍ کېده او شین چای داسې ډزوي. پوه شولې؟ ما زامن په ملایانو په ککهونو باندې نه دي اموخته کړي بچیان. پوه شولې؟ خدایم بیخ شین که ته د تیش جنرال شولې دا یو خو ښه شی نه ده. وعلیکم السلام. پرېږده چې زه دا سړي باندې دا شاجور شکر ده الحمدلله. څنګه یې کوم جنه خبرې کوې؟ ولا زه د دوبۍ نه. ما دوبۍ کې څه غورې دي؟ ولا قراره کړی ده جنرال صاحب، خیر جوړې په خیر
د میاشتو دلته کینه ما شیخ ته وایم چې ما جیخ کا چې جنرال صاحب سره خبرې وکړو ولاکه بیخي ګوري هم کمنټو ته چیرته دی جیک کې برج الخلیفه ته که برج العزیزی ته نه برج خلیفه ته جیګیږو نه دغه ته جیګیږو بس همدلته جیګیږو تا سره خبرې وکړو قضا مهرباني وای امر کوه ډېره مننه جوړ خو یې همدغه اخره پورې به همدا ښځه ښه یم ته ښه شیخه خو ښکته کوی زه خو خبره زه ښکته کوم زه ښه یم ته ښه غفوره مایک دې خلاص کړه غفوره دغه ډریم کېنل څوک د مایک دې څوک ده هلو دا چې راپورته کې بیا دغه شي نخرې کوي ښه غفوره مایک دې خلاص کړه که نه یاره خو جنرال صاحب مرستیال دې څه مرستیال مې خلاص ده خبره خدا به کته کړی که نه نه زه هغه څوک مډراتور هغه زه نشم کته کولی السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته